له ترکیې څخه د افغان کډوالو ویستلو حقیقت اخر هم معلوم شو. په ترکیه کې له افغانانو سره څنګه ظلم روان دی دا هر څه په ویډیو کې وګورئ او په اخره کې مو بیا خپل نظر هم شریک کړئ. د ترکي رسنیو د راپور په اساس دغه هیواد حکومت هغه 220 افغان پناه غوښتونکي چې د چارواکو په خبره په ناقانونه ډول ترکیې ته داخل شوي وو بیرته افغانستان ته انتقال کړي دي. د ترکیې د سبا ورځ پاڼې د اپریل په 25مه راپور خپور کړی دی چې دغه پناه غوښتونکو الوتکه د ترکیې د ملاتیا له هوایي ډګر څخه کابل ته را روانه شوې ده. د دغه ورځ پاڼې د راپور په اساس د ترکیې حکومت د ناقانونه کډوالو د مخنیوي لپاره خپله مبارزه روانه ساتلې او هغه پناه غوښتونکي چې په ناقانونه توګه دغه هیواد ته داخليږي میسي او د بیرته ستنېدو په مرکزونو او کمپونو کې له څه مودې ساتلو وروسته بیرته خپلو هیوادونو ته انتقالوي. راپور وایي چې د مالاتیا له هوایي ډګر څخه د پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پروازونه پیل شوي او په تېرو څو اونیو کې 680 افغانان بیرته خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. پر افغانستان سربیره د سوریې، اوکراین او ځینو نورو هیوادونو خلک هم هڅه کوي چې ترکیې ته ځانونه ورسوي او بیا له هغه ځایه څخه نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. د سبا ورځ پاڼې د راپور په اساس چې په تیرو شاوخوا 500 کلونو کې 80,000 پناه غوښتونکو له ترکیې څخه ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي دي. دا مهال په ترکیه کې شاوخوا 4 میلیونه کډوال اوسېږي چې اکثریت یې د سوریې دي. ترکیه په نړۍ کې لومړی هیواد بلل کېږي چې د دومره ډیرو کډوالو کوربنه ده. ترکیه هڅه کوي چې خپلې خاورې ته د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه ونیسي او په دې اړه په خپلو سرحدونو کې امنیتي او نور تدابیر سخت کړي. دا چې ترکیه یو مسلمان هیواد دی او داس پروژې میاشت کې چې ډېری افغانان به په ډېرو امیدونو سره د ترکیې خواته حرکت کړی وو او ترکیې بیرته داسې رالیږلي دي، تاسو یې په اړه څه ویل لرئ؟ خپلې ویناوې په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو مو الله مل شه. ښه بخت.